دوستانو سلامونه. د عظمه بخاري ویډیو به تاسو دلته وګورئ. عظمه بخاري چې د مسلم لیگ نون سره تعلق ساتي او یو کس سره په کیمرا کې بهودګي کړې چې دغه ویډیو هم تر موږ را رسیدلې، تاسو به هم دلته وګورئ. دوستانو عظمه بخاري تاسو پیژنئ چې هغه یو ډیر مشهور سیاستدان ده او د پاکستان مسلم لیگ نون سره تعلق ساتي. ډیر خلک یې پیژني هم، خو نن سبا چې د عمران خان او نواز شریف په خپل منځ کې کوم مسایل شروع دي نو د هغې ښکار ډیر زیات سیاستدانان هم شول او دغه سیاستدانان یو بل غلطي ویډیوګانې هم لیکلې، وایرل کړلې او د یو بل بېعزتیانې وکړلې. همدې کې یوه عظمه بخاري هم ده چې ډېره ښکلې ښځه ده او داسې هم ویل کېږي چې د دې 3 ځل طلاق هم شوی دی. بیا پې د پی ټي آی والا الزام لګوي چې د دې عادتونه دغسې خراب وو ځکه ورته طلاق هم میلاو شوی دی. خو دوستانو د دې نه به الله پاک خبرې چې دا به رښتیا د دې ویډیو وي او که نه، خو نن سبا خلک د اے آی په مدد سره د یو بل بېعزتیانې هم کوي، د یو بل نه جامې وویستلې. لکه تاسو اورېدلي د دې نه وړاندې هم د ډېر داسې کسانو لکه د ډکي بای، د ښځې او یا نورې داسې د سندرغاړې نغمې یا مختلف قسم د خلکو جینکو او ښځو ویډیوګانې هم په سوشل میډیا راغلي وي. نو کیدای شي دا دروغ وي، خو خیر بیا هم زموږ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. راتلونکي ویډیو کې به تاسو د نور تفصیل نه هم خبروم.